که ته د دشمن نه ډېر زیات تنګ یې یا د یو ډېر متکبره انسان نه ډېر زیات تنګ راغلی یا د خپل ګاونډي نه ډېر زیات تنګ راغلی دا وظیفه وکړه الله جل شانه به د هغو نه زر تر زره خلاص کړي یعنې د هغو د شر نه به محفوظ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو کله کله انسان چې هغه په معاشره کې اوسیږي نو هغه د قسمه حالاتو سره مخامخ کیږي. کله انسان چې هغه کله د ترقۍ په لار باندې روان شي د هغه حاسدان او دشمنان د حد نه سیوا شي او دغه دشمنان دا کوشش کوي چې زه د خپل مرد مقابل ته په څه ناستو باندې تکلیف ورسومه یا اسې یو کس دی بدماش دی او ته اسې بېرته په عذابوي یا یو ډېر سخت چې کوم دی هغه متکبر انسان دی یا د ستا ګاونډي دی او ته د هغو نه ډېر زیات سخت نه چې کوم دی لکه تنګ ته راغلی د ستا خوبونه بالکل خراب کړي دي. لیکن نن چې دا یا جبار وظیفه داسې زبردست وظیفه ده چې د هر سرکش ظالم دا سر به تا ته ټیټ وي او که هغه سرکش ظالم د خپل ظلم نه منې نه شولو د خپلې سرکشۍ نه منې نه شو الله به یې د ستا د مخې نه لر کړي بل څه مصیبت آفت باندې به ووري ورنه الله جل شانه به هلاک کړي. نو یو ډېر زبردست اسم دی یا جبار دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی. راځي دا ویډیو نور چې کوم دی اوږدومه نه د دې دغه طریقه درته ښیم ډېره زیاته اسانه طریقه ده. که د چا نه تنګ راغلی یا څه قسم نه تکلیف تا ته رسېدلی وي نو په هغه وخت کې څلوېښت ورځې مسلسل د ماسخوتن لمانځه نه پس نیمه ګنټه به دې ذکر له ورکوې نیمه ګنټه او نیمه ګنټې کې به مسلسل دا ذکر ته لا تعداد وی یعنې همداسې لګیا اوسه او شروع به داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار په دغسې طریقې باندې به کوې داسې نه او چې یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار دغه رنګې تیز تیز به نه کوې ښه په شوق ښه په مینه محبت او لا تعداد دا به ځان سره شمارې نه او کله هم دا ذکر کې نو هغه کس په تصور او ذهن کې یاد ساته چې د چا نه ډېر سخت تنګ راغلی او دا هم په زړه کې راوله چې الله مې د ده د شر نه محفوظ وساتي. نو څلوېښت ورځې مسلسل دا عمل وکړه که د ګاونډي نه تنګ یا د خپل دشمن نه تنګ راغلی یا یو عام کس دی او ډېر زیات متکبره دی غرور تکبر ډېر زیات کوي او بدماش دی ته د هغو نه ډېر زیات تنګ راغلی د هغه تصور کوه الله د ده نه ماته نجات راکړي انشاءالله چې څلوېښت ورځې کې دننه به د هغه مخ د ستا نه به وړي په بر څه مصیبت وغیره په دې کې به اخته شي ته به ترې په امن شي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه ده هر څوک یې کولی شي او هر چا ته دې مکمل اجازه شته.